السلام علیکم لیدونکو. نن موضوع مو د ویبسایټ او بلاګر ترمنځ فرق، څنګه کولی شم بلاګر جوړ کړم او څنګه کولی شم په هغه کې پوسټونه اجرا کړم. زه اشرف خان یم، بیا راغلاست درته یم ستاسو خپل چینل ایوا ټیک ته. هغه ملګري چې همدا اوس مو سره ځای شوي دي او زموږ تېرې ویډیو نه دي کتلې، تېرې ویډیو دې وګورئ او زموږ چینل دې سبسکرايب کړئ. د سبسکرايب سره دا څنګه بېلکن دې ووهئ. د دې یوه فایده دا ده چې زموږ هر نوې راتلونکې ویډیو نوټیفیکیشن به تاسو ته درځي. بلاګ او ویبسایټ ترمنځ یو لوی فرق دا دی چې تاسو به اول ځان ته ویبسایټ اخلي، هغه وروسته به ځان ته ډومین اخلي. د یو کمپنۍ څخه کمپنۍ به ستاسو څخه ټاکلې اندازه پیسې اخلي ډومین په بدل کې. خو بلاګ تاسو ته مفت په لاس درځي. تاسو کولی شئ د ویبسایټ په رقم پوسټونه پکښې وکړئ او مخته یې بوځئ. بلاګ تاسو ته جوړ شوی شکل په لاس درکوي، هغه کې تاسو کولی شئ چې تغیرات راولئ. بلاګ او ویبسایټ ترمنځ یو بل فرق دا هم دی، زه به تاسو ته ښکاره کړم. یو آر ال چې تاسو کله ورکوئ، فرض کړئ زه ویبسایټ راخلاصوم ګوګل ډاټ کام. دا یو ویبسایټ دی ګوګل ډاټ کام. که زه فیسبوک راخلاصوم، فیسبوک هم یو ویبسایټ دی فیسبوک ډاټ کام. ډاټ کام چې کله تاسو سره وګورئ نو دا باندې تاسو پوهېږئ چې دا یو ویبسایټ دی. خو کله چې تاسو غواړئ چې بلاګ راخلاص کړئ، بلاګ دپاره به تاسو بلاګ سپورټ کاروئ. ایوا زه خپل ویبسایټ ته راخلاص کړم، ایوا ټیک 2 ډاټ بلاګ سپورټ ډاټ کام. یعنې کله چې موږ دا بلاګ سپورټ وګورو نو موږ په دې پوهېږو چې دا یو بلاګ دی. بلاګ سپورټ یعنې د ګوګل یو برخه ده چې تاسو ته جوړ شوی په لاس درځي. کله چې زه انټر ووم، دا زما خپل اوفیشل بلاګر دی چې راخلاص یې کوي. نور هېڅ فرق نشته د ویبسایټ په رقم. یوازې او یوازې فرق یې دا دی چې تاسو ته د جوړ شوی شکل په لاس راغلی دی، هغه کې تاسو کولی شئ خپل پوسټونه او کار اجرا کړئ. بلاګر د جوړولو لپاره به ګوګل کروم خلاص کړو. دلته به اول هغه تاسو خپل جیمیل جوړ کړئ، که یې نه لرئ، که یې لرئ خو هغه به ور ساین ان کړئ. کله چې ساین ان شولاست نو دلته به پر دا نور ټیک کړئ یا ګوګل ایپس باندې به کلیک وکړئ. دلته که تاسو په دا نورو اپلیکیشنانو کې مشکل لرئ نو زما سره په کمنټ سیکشن کې شریک کړئ. انشاءالله موږ به پر دې باندې بیا ویډیو جوړ کړو. زموږ موضوع نن د بلاګر په اړه ده، نو زه بلاګر راخلاصوم. دلته کله چې بلاګر در خلاص کړئ، اول به تاسو ته داسې انټرفیس نه راخلاصوي. تاسو به څنګه انټرفیس راخلاصوي؟ دلته که زه پر د ایوا ټیک 3 باندې کلیک وکړم، نیو بلاګ دا شکل به درته راخلاص کړي. ولې چې تاسو بلاګ نه لرئ. دلته به اول خپل ټایټل ورته وټاکئ چې د څه په اړه جوړوئ. زه به راسم د کوکینګ په اړه به جوړ کړم. کوکینګ اډرس یعنې هغه یو آر ال د چې په اړه جوړوئ، هغه کوم نوم ورکوئ یو آر ال ته. دلته چې هر شی نوم ورکوئ هغه به ورته ولیکئ کوکینګ. خو یوه خبره په یاد ساتئ، دغه یو آر ال به بل چا نه اخیستی، یعنې یونیک به یوازینی به هغه داسې نوم ورکوئ چې تر اوسه پورې چا داسې یو آر ال نه جوړ کړی. کوکینګ زه به دا وګورم چې چا جوړ کړی دی که نه جوړ کړی. کله چې زه انټر وم، وایي سوري دس بلاګ اډرس از ناټ اویلیبل، یعنې دا یو آر ال یو بل چا اخیستی دی یا دا لینک. زه به یو څه نمبر نور اضافه کړم. اوس دس بلاګ اډرس از اویلیبل یعنې دا یو آر ال تاسو کولی شئ استفاده ځینې وکړئ. دلته بیا هغه تیمونه وټاکئ، یعنې ستاسو د بلاګر هغه انټرفیس یعنې هغه سکرین سره کوم ښکاره سره کوم ډیزاین ولري هغه به دلته ورته وټاکئ. زه فرض کړئ د کوکینګ والا ورته وټاکم، کریټ ا بلاګ باندې به کلیک وکړو. دلته اوس ګوره بلاګ راته جوړ شو. اول دلته بلاګر لیکلی دی یا خپل لوګو ورسره د آل پوسټ یعنې څونه پوسټونه چې تا کړي. دلته اوس ګوره موږ یو پوسټ هم نه دی کړی، په دې نه ښکاره کوي. هغه وروسته که تاسو غواړئ د یو بلاګر څخه بل بلاګر ته واوړئ، یعنې څو بلاګونه مو جوړ کړي، ته کولی شئ د دې لارې یو بلاګ څخه بل بلاګ ته واوړئ. ګورئ دا ما ټول بلاګونه جوړ کړي دي، تاسو کولی شئ چې هر یوه ته ولاړ شئ. زه به خپل اوفیشل بلاګ راخلاص کړم، ایوا ټیک په نامه دی. دا ګوره زما خپل بلاګ دی چې زه استفاده ځینې کوم. 5 پوسټ مې تر اوسه پورې کړي دي، د هغسې لیدونکي درته معلومېږي، کمنټونه او تاریخونه یې ټول درښیي. پوسټونه مې 5 کړي دي، هغه ټول راښکاره کوي.
سټیټ به داسې وایي یعنې ستاسو د هغه ویو کمنټونو ټول د ښکاره کوي چې څو ویوز یې وړي دي په دې میاشت کې څو لیدونکي راغلي دي تېره میاشت کې څو راغلي دي ټول درښیي ګورئ آل ټایمز 202 ویوز یې وړي دي ټوډے نن 14 ویوز یې وړي دي یسټرډے یعنې پرون ویوز نه دي وړي دس منټ ټوله په دا میاشت کې 263 ویوز یې وړي دي لاست منټ لکه څنګه چې ما وویله دا د هغه یو میاشت کې چې ما فاله کړي دي نو په تېره میاشت کې ویوز نه دي وړي هغه ټوله په لاس درکوي بل کمنټونه چا کمنټونه کړي په بلاګ کې هغه ټول درښکاره کوي د هغسې ارنینګز لرو یعنې ارنینګز به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې وګورو هغه ویډیو د کتلو لپاره زما چینل لاندې سبسکرايب او څنګ ته دغه بیل آیکن ووهئ د دې یو فایده دا ده چې زما هر نوې راتلونکي ویډیو به تاسو ته نوټیفیکیشن درځي بل پیج لرو سپیج یعنې هر څو سپیج تا جوړ کړي په دغه بلاګ کې ټول درښکاره کوي بل لیاوټ دی لیاوټ یې خپله جوړښت ډول کېږي زه به یې ورته ښکاره کړم یو بلاګ ته به ولاړ شم دا زما بلاګ دی دغه کوینټس دی اباوټ می بلاګ ارچیو لیبلز دې ته لیاوټ ویل کېږي هغسې فالو بای ایمیل دی دا اوس څه رقم شکل در ښکاره سي تاسې کولی سئ د لیاوټ له لارې ورواړوئ نو زه ځم بلته لیاوټ ته دلته هوه نیو بار یعنې د سر لیکه څه رقم در ښکاره سي دا لوړ ټایټل بار که تاسې وینئ د پرنس اشرف خان @gmail.com چې لیکلی دی نیو پوسټ د دې رنګ څه رقم یې نو زه لیاوټ ته ایډیټ باندې کلیک کوم دلته چې هر رقم رنګ مو ستاسو خوښ شو هغه ورته وټاکئ زه به دا بلو والا ورته وټاکم چې هلته فرق مو ورته معلوم سي سیو باندې به کلیک وکړو اوس که زه وګورم او ریفریش ورکړم ګورئ دا لوړ د ټایټل بار لیکه که تاسې وینئ په شنه رنګ سره واوښتله ولې چې موږ هلته رنګ ور واړوئ د هغسې راځو هیډر دی په هیډر کې چې غواړئ ښکاره یې کړئ په هیډر کې تاسې کولی سئ اوس زما د بلاګر نوم ښکاره کېږي تاسې کولی سئ د دې پر ځای عکس راولئ یعنې عکس بلاګر څنګ په څنګ سره راولئ تاسې کولی سئ د هیډر د لارې په هیډر کې اول تاسې کولی سئ د ټایټل یې ورته وټاکئ د هغسې بلاګ ډسکریپشن دی یعنې هغه ستاسو بلاګ لنډه تشریح به تاسو په ډسکریپشن کې ورته ولیکئ ډسکریپشن یو بله فایده دا هم ده چې هر نفر چې راسي په ګوګل کې د ایواټیک په نامه یا کوم موضوع چې تاسو پورته کړی هغه سرچ وکړي او ستاسو بلاګ به ورته راپورته کېږي یعنې داسې معلومات ورته ولیکئ چې ستاسو د بلاګ په مکمله ډول تشریح کړي بل ایمیج دی غواړئ عکس ورته راولئ فروم یور کمپیوټر د عکس کمپیوټر څخه یې راخلئ او د یو بل ویبسایټ څخه یې راخلئ او دلته خپل بلاګر باندې لګوئ نو زه غواړم چې خپل د کمپیوټر څخه راواخلم چوز فایل باندې به کلیک وکړو دلته فرض یې کوي چې هر کوم عکس مو خوښ شو هغه ورته راولئ زه به دلته دا ساعت والا عکس راواخلم اوپن به یې کړم څه لوډینګ اخلي بل دلته دا درې اپشن داسې وایي بیهایند ټایټل اینډ ډسکریپشن یعنې د ټایټل او د ډسکریپشن شاته یې راولم انسټیټ اف ا ټایټل اینډ ډسکریپشن د ټایټل او ډسکریپشن ایسته کوم او دا راولمه هیو ا ډسکریپشن پلیسډ افټر د ایمیج د ټایټل او د ډسکریپشن څنګه ته راولم نو زه ورته وایم انسټیټ اف ټایټل اینډ ډسکریپشن ټایټل او ډسکریپشن ته ایسته کوي واز د عکس راوله پر سیو باندې به کلیک وکړو اوس که زه خپل بلاګر وګورم ریفریش به ورکړو د ټایټل پر ځای به هغه عکس راته راغلی بلته زه بلاګر ته بیهایند ټایټل به کو اوکې به کو دلته کې اوس ریفریش ورکړم هغه نوم او ډسکریپشن یې مخته راغلی د هغسې عکس شاته ولاړی بل کروس کالم لرو هغه به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې وګورو بل اباوټ می که تاسې وګورئ دلته اباوټ می لیکلی دی د دې پر ځای یو بل شی لیکئ یا نور معلومات ور اضافه کوئ تاسې کولی سئ دلته اباوټ می ایډیټ باندې کلیک وکړئ د دې پر ځای یو بل نوم ولیکئ اباوټ می پر ځای د هغسې ثبت کړئ شو اباوټ می یعنې زما په اړه معلومات ښکاره سي که نه ښکاره شو لوکیشن زما خالي هغه دره ښکاره سي ټول کولی سئ په دې کې تغیرات راولئ زه په دې باندې کار نه کوم کینسلوئ دغسې بلاګ ارچیو دی که زه دلته وګورم بلاګ ارچیو دا لیکلی دی هغه د پوسټ تاریخ ښیي چې په کوم ورځ دا پوسټ شوی دی لیبلز دی لیبلز هم یو ډېره مهمه موضوع ده هغه انشاءالله په پوسټ کې ګورو چې څنګه کولی شم پوسټ وکړم هغه کې انشاءالله بیا وګورو چې لیبلز څه دپاره کار کوي ریپورټ ابیوز دی دغسې ایډسنس اوس پورې موږ اعلانات نه دي ایله سوي د بلاګر دپاره
هغه به ان شاء الله په راتلونکي ویډیو کې وګورو چې څنګه کولای سم اعلانونه پر بلاګر باندې ولګوم او هغه د لارې زه خپل پیسې وګټم. بل پټل لرو یعنې د بلاګر په لاندنۍ برخه کې چې شی ور اضافه کړم تاسو کولای شئ د هغه څخه استفاده وکړئ. بل تیمز لرو. تیمز یو ډېر مهمه موضوع ده. کلیک پر وکړو دا هم په اول سر کې هم دغه تیمز ورته ټاکلی وه خو دلته بیا که غواړئ چې هغه ورته غیر کړي یا د هغه تیمز نه خوښ غواړئ ور اړوئ چې تاسو کولای شئ د تیمز څخه استفاده وکړئ واړوئ. دلته چې هر کوم تیمز مو خوښ و هغه د ویبسایټ یا د بلاګر جوړ شوي شکلونه دي تاسو کولای شئ استفاده ځینې وکړئ. فرض کړئ زه ورته هم په دغه شکل یې راته واړوه که کوکینګ په اړه دی نو دلته هم کوکینګ سوی دی اپلای باندې کلیک وکړو. دی اول غواړي چې دغه تیمز را ډاونلوډ کړي نو زه په ډاونلوډ تیمز باندې کلیک وکړم. کله چې دا تیمز تاسو را ډاونلوډ شي نو پر اپلای باندې کلیک وکړئ. اوس که زه راسم خپل بلاګر وګورم ریفریش مې کړو ګورئ هغه ظاهري باندې ټوله واوښتل یعنې په یو بل کوم شکل سره ماته خپل بلاګ ښکاره سو. بل د هغه سیټینګز لرو. په سیټینګز کې هم تاسو بیسیک ته ښکاره کوي یعنې که غواړئ نوم یې ورته غیر کړئ په سیټینګ کې تاسو کولی شئ په ټایټل کې ایډیټ باندې کلیک وکړئ او نوم یې ور واړوئ. د هغه سیم لکه څنګه چې مفتي وپېژنئ ډسکرپشن کې تغیرات راولئ تاسو کولی شئ په ډسکرپشن کې تغیرات راولئ. پرایویسي د لیسټ ون بلاګر دی بلاګ ادرس دی یعنې هغه ادرس چې موږ هلته ورکړی و هغه ادرس کې ته تغیرات راولئ یا نوم نه دی خوښ تاسو کولی شئ د بلاګ ادرس له لارې ور واچوئ. HTTPS دی یعنې لینک یې دی په څه رقم سره در ښکاره شي. که غواړئ خپل په بلاګ کې پوسټ وکړئ نو اول به هغه بلاګ ورته مشخص کړئ چې په کوم بلاګ کې غواړئ تاسو پوسټ وکړئ. هر بلاګ کې چې غواړئ پوسټ وکړئ هغه ورته مشخص کړئ. فرض کړئ زه غواړم په یوه ټیک 3 کې پوسټ وکړم نو کله چې ما هغه بلاګر خلاص کړي دلته به پر نیو پوسټ باندې کلیک وکړئ. دی تاسو ته انټرفیس لکه د وډ غوندې داسې راخلاصوي. ټول هغه ایکنونه دي ټایټل غوندې غواړئ بولډ غواړئ ایټالیک غواړئ هغه ټول هغسې کمانډونه دي. که غواړئ پوسټ سره کوئ نو دلته به هغه لیکنه ورته ولیکئ چې دا شی په اړه کوئ. فرض کړئ زه راځم اول خو دلته به د پوسټ ټایټل یا هغه عنوان ورته ولیکئ. فرض کړئ زه د افغانستان په اړه لیکم افغانستان ورته ولیکئ او دلته بیا هغه نور تشریح ورته ولیکئ چې هر شی ورته لیکئ. زه به دلته راسم دغه لیکنه به داسې کاپي کړو خپل بلاګ کې به کنټرول وي پیسټ کړو. دا لیکنه مې ولیکله اوس زه غواړم دلته لاندې عکس راولم یا هم د یوټیوب ویډیو یا نور زما د کمپیوټر کې چې کوم ویډیو غواړئ هغه راواخلئ نو دلته به د ویډیو انسرټ او ویډیو ایکن لرو. که غواړئ عکس راولئ د انسرټ ایمیج څخه استفاده وکړه. فرض کړئ زه غواړم عکس راولم ایمیج څخه استفاده کوم. اپلوډ غواړئ چې زه فایل یعنې د کمپیوټر څخه فایل واخلم فرام دس بلاګ دغه بلاګ څخه یې راخلم فرام ګوګل البم ارچیو دی یعنې د ګوګل البم څخه راخلم فرام یور فون یا ټلیفون څخه راخلم ویب کیم اوس فی الحال د لیپټاپ څخه عکس اخلم فرام یو ار ال یا لینک یې راخلم دلته یې ږدئ. زه د کمپیوټر څخه راخلم چوز فایل باندې به کلیک وکړم. دلته فرض کړئ زه دغه عکس راخلم کلیک پر کوم اوپن اډ سلیکټ باندې به کلیک وکړو. ګورئ هغه عکس یې دلته درته راوستی. او بل که غواړئ چې ویډیو ور اضافه کړئ نو پر انسرټ ویډیو باندې کلیک وکړئ. دلته وایي فرام یوټیوب د یوټیوب څخه راخلئ اپلوډ د کمپیوټر څخه اوس راخلئ او مای یوټیوب ویډیوز. زه خپل د یوټیوب چینل څخه ویډیو راخلم او دلته یې ږدم نو زه به ما یوټیوب ویډیوز باندې به کلیک وکړم. دلته چې هر څومره ویډیو تاسو اپلوډ کړي هغه ټول ویډیو به درته ښکاره کوي. تاسو کولی شئ چې ورته مشخص کړئ او دلته یې راولئ. فرض کړئ زه غواړم دا واتساپ هغې راواخلم سلیکټ. کله چې پر سلیکټ باندې کلیک وکړم نو هغه ویډیو به تاسو دلته ښکاره شي. بل که غواړئ دا لیکنه بولډ کړئ ټول انتخاب کې بیل څخه استفاده وکړئ بولډ کړئ ایټالیک کوډوال ورکړئ انډرلاین لاندې لیک ورته پیدا کړئ او که غواړئ دغسې رنګ یې ورواړئ پر دې څخه استفاده وکړئ چې هر کوم رنګ مو خوښ وي هغسې رنګ ورته ورکړئ. ګورو هغسې رنګ یې ورکړئ. بل که غواړئ د لیکنې بیکګراونډ ته رنګ ورکړئ نو دغه ټول داسې مشخص کړئ او د کلر څخه استفاده وکړئ
هر کوم بیک ګراوند چې خوښ وي هغسې بیک ګراوند وکړئ. بل داسې خاص شی په دې کې نشته. که غواړئ عنوان ته یو رقم رنګ ورکړئ تاسو کولی شئ د هیډینګو څخه استفاده وکړئ. سب هیډینګ معنی هیډینګ او نارمل لیکنه ده. هر رقم چې خوښ وي هغسې هیډینګونه وکړئ. بل یو مهمه موضوع دلته دا ده لیبلز. لکه موږ چې په یوټیوب چینل کې ټیکس لرو، یعنې د خلک چې په ګوګل کې سرچ وکړي نو هغه د ستا پیج څنګه را کنورټ شي یا ستا پیج څنګه راسي، هغه دپاره به تاسو مشخص لیبل څخه استفاده کړئ. فرض کړئ دا موضوع د چیش په اړه ده، هغه ټول لیبلونه به دلته ورته ولیکئ. لیبلونه چې سره جلا کوئ نو د کامه په واسطه به سره جلا کړئ. فرض کړئ ټیچینګ دی، کامه سټوډنټ لیکم. یعنې که هر څوک اوس په ګوګل کې ټیچینګ ولیکي نو زما بلاګ ورته راپورته کېږي. که سټوډنټ ولیکي هم به زما بلاګ ورته راځي. کامه سکول لیکم. تاسو د پوسټ مطابق به تاسو خپل ټیګونه دلته ورته لیکئ. تر 200 کرکټر نور دی نه مني، یعنې 200 حرفه به وي. هغه وروسته تاسو کولی شئ چې استفاده ډن باندې به کلیک وکړو. دلته اوس که غواړئ چې خپله پوسټ وګورئ چې څنګه به ښکاره کېږي نو پریویو څخه استفاده وکړئ. بل د پبلیش د لارې ته کولی شئ چې خپله پوسټ ښکاره کړئ لیدونکو ته. بل دا شی په دې کې نشته.